سلام او مینا قدرمنو دوستانو، یو ډیر حیرانونکې خبر در سره شریکوم. د مولا د امام خزه څو ورځې وروسته سړی راوخته، خو ولې او څنګه؟ دوستانو دا ټول معلومات تاسو ته په همدې ویډیو کې درکوم. د ویډیو تر اخره موږ سره اوسئ. ویل کېږي چې یو مولا یعنی امام تازه واده کړو، خو ښځې ځان ته له دې امله نه پرېښودو چې باید لومړی د هغې له مور او پلار سره وویني. خو 2 هفتې وروسته د مولا یعنی امام یو ګاونډي کور ته راغی چې وروسته معلومه شوه ښځه نارینه ده. د رسنیو د راپورونو په وینا د افریقې په یوګانډا هیواد کې د یو جومات مولا هغه وخت له سخت مشکل سره مخ شو چې هغه ته معلومه شوه چې نوې واده کړه ښځه نارینه ده، یعنی سړی دی. د راپورټونو له مخې چې ویل کېږي د یوګانډا د یو جومات امام د نبوکیرا په نوم له یوې ښځې سره ولیدل چې دغه مولا هغه ښځې ته د واده لپاره وړاندیز وکړو او ښځې هم د واده وړاندیز ومنو او د واده په لومړۍ شپه ښځې خپل خاوند له دې امله ځان ته نه پرېښودو چې ورته یې ویل تر څو چې منتوبه د هغه له مور پلار سره نه وي لیدلي. 2 هفتې هر څه سم روانو او شیخ منتوبه په دې هیله ناست و چې د خپلې ښځې له مور پلار سره وویني او له هغې وروسته د واده شپه جوړه کړي. خو 2 هفتې وروسته هغه مهال کیسه خرابه شوه چې یو ګاونډي د ښځې راز افشا کړ. د شیخ منتوبه ګاونډي نږدې پولیسو ته وویل چې د شیخ منتوبه نوې میرمن یې په غلا لیدلې ده او هغې له خپله کوره ټلویزیون او نقد پیسې پټولې. پولیسو چې کله د شیخ منتوبه میرمن ونیوله نو هغه مهال روښانه شوه چې د مولا امام دغه ښځه په اصل کې نارینه دی او ځان یې د ښځو په څیر جوړ کړی تر څو دغه مولا امام ولوټي. د شیخ منتوبه لپاره دا خبر ډیر بګنونکی و. مولا امام شیخ منتوبه پولیسو ته ویلي چې ښځې لومړی ورته دا شرط کېښودو چې د هغې له مور پلار سره باید ووینم او له همدې امله یې ځان ترېنه لرې کوو. هغه وایي چې د دې ښځې یعنې چې اوس سړی دی مور او پلار سره خو یې ونه لیدل، خو د هغې یوې ترور ته یې په ولور کې 2 بورې چیني یعنې بوره 2 وزې او ډېرې جامې اخیستې وې. پولیسو ځایي رسنیو ته په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د دغه سړي چې له ځانه یې ښځه جوړه کړې وه له هغه یې پلټنې کېږي. دوی وایي چې یاد کس مسلمان هم نه دی، یو عیسائی دی او خپل نوم یې ریچارډ ښودلی دی. قدرمنو دوستانو دا جالب خبر تر همدې ځایه ډیره مننه کوم چې د ویډیو تر اخره مو موږ سره ملتیا وکړه. که ویډیو مو خوښه شوې وي خامخا در سره لایک کړئ او له نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره زموږ چینل پښتو پوسټ خامخا سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.